د دعا آداب ذکر کېدل. نو درې آداب مخکې ذکر شویو. څلورم دا دی چې د الله اسم اعظم ویل. د الله اسم اعظم چې سړی په دعا کې ووایي نو د هغه د دعا د قبلېدلو امکان زیات دی. اسم اعظم د الله رب العالمین په حدیثو کې وارد دی. د الله هغه نوم چې د هغې نه په الله باندې څه دعا وغواړي الله یې قبلوي، او چې کوم سوال وکړي الله یې درکوي. هغه په یو څو روایاتو کې په مختلفو الفاظو راغلی دی. نو د هر یو په حدیث صحیح کې وارد دی. هر یو چې ته مخکې ووایې دا به ډېره بهتره وي. لکه حدیث امام نسائی ذکر کړی دی او شیخ البانی رحمه الله صحیح کړی. عبدالله ابن بریده رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د خپل پلار نه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو سړي نه واورېدل چې داسې دعا یې کوله: اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونبي عليه السلام فرمائے: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. دی انسان د الله په هغه اسم اعظم باندې دعا وغوښتله په کوم باندې چې د الله نه څه وغواړي الله یې ورکوي، او چې الله پرې راوبللی شي هغه اجابت او قبولوالی کوي. دویم حدیث امام ابو داود، ابن ماجه، نسائی، ترمذی، احمد نقل کړی دی او شیخ البانی رحمه الله صحیحه کې صحیح کړی دی. هغه فرمایي انس رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی. هغه فرمایي چې یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو سړي نه واورېدل چې دعا یې کول او په دعا کې داسې الفاظ ویل: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام. نبی علیہ السلام تو فرمائے: لقد سألت الله بسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. تا د الله رب العالمین نه په هغه اسم اعظم دعا وغوښتله چې کله په دغه نوم الله راوبللی شي الله د هغه دعا قبلی، او چې کله ترنه سوال وشي نو الله یې ورکوي. یو دریم روایت چې دی امام ترمذي هغه نقل کړی دی په حسن سند باندې چې نبی علیه السلام د یو سړي نه داسې واورېدل چې په دعا کې ویل: یا ذوالجلال والاکرام. نو نبی علیه السلام وویل چې دعا دې قبلیږي او ته دعا اوس کوه، ځکه دې کلمې سره الله دعا قبلی. یو بل حدیث امام احمد نقل کړی دی په مسند کې په صحیح سند باندې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: الذو بیا ذوالجلال والاکرام. تاسو په دعا کې د دې کلمې سره ډېر التزام کوئ، د دې ډېر اهتمام کوئ، دې سره ډېر لازم شئ، ډېر ویوئ چې یا ذوالجلال والاکرام. د دعا د قبلېدلو پنځم ادب دا دی چې سړی په الله رب العالمین باندې ښه ګمان وکړي. ځکه چې کوم انسان په الله رب العالمین باندې ښه ګمان کوي، یعنی داسې عقیده لري چې الله زما رب دی، په ما د مور او پلار نه ډېر مهربانه دی، د هغه رحمتونه پراخه دي، د هغه احسانات بې شماره دي، ضرور به زما دعا قبلی
الله دعا قبلیم. دې طرف ته مونږ ته قرآن کریم راهنمایي کړې ده د دعا په آیت کې چې الله فرمایي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. الله وایي چې زما په باره کې ستا نه زما بندگان پوښتنه وکړي، ته ووایې چې زه نږدې یم د دعا کوونکي دعا قبلم، نو ما نه دې د قبولوالي طلب وکړي او په ما دې یقین وکړي. وليؤمنو بي نه مراد همدا دی چې قوي یقین دې وکړي. همدغه وجه ده چې موږ ته الله د زکریا علیه السلام دعا چې ذکر کوي نو پای کې امدا ده چې هغې ویل رب هب لي من لدنک ذریة طیبه انک سمیع الدعاء. او دا دعا یقین بالا برابر شي چې سړی زړه دې خبرې ته متوجه کړي چې ګوره زمونږ رب موږ له د دعا د قبلولو وعده را کړې ده او هغه یو ذره د خپلې وعدې خلاف نه کوي. الله فرمایي وقال ربکم ادعوني استجب لكم. بل ځای الله فرمایي فاستجاب لهم ربهم انی لا اضيع عمل عامل منکم. موږ ته د الله نبی فرمایي ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. تاسو چې الله را بلئ نو په داسې حالت کې راوبلئ چې ستاسو په قبلولو باندې پوره یقین وي، ځکه الله بنده سره د بنده په ګمان باندې معامله کوي. څنګه چې هغه فرمایي انا عند ظن عبدي بي وانا معه حين يذكرني. زه د بنده د ګمان سره یم، یعنی چې بنده په ما باندې څنګه ګمان کوي نو هم هغسې ورسره زه کوم، که د خیر ګمان کوي او که د شر. لکه بل روایت کې داسې راځي چې ان ظن بي خیرا فله وان ظن شرا فله. که د خیر ګمان وکړي نو بس هغه دپاره خیر دی، او که د شر ګمان وکړي هغه دپاره شر دی. د خیر ګمان دا هم دی چې زما رب دی په ما احسان کوي، د ما باندې د مور او پلار نه ډېر مهربانه دی، زما دعا به قبلوي. او انسان دا امید په دې باندې برابرېږي لکه سفیان ابن عیینه رحمه الله فرمایي وایي انسان دې په دې وجه په خپل رب باندې بدګماني نه کوي چې د خپلو ګناهونو ته متوجه دی چې زما ګناهونه ډېر دي نو زما دعا به الله قبول نه کړي. وایي نه فإن الله قد أجاب شر الخلق ابلیس لعنه الله. تاسو نه ګورئ چې په دنیا کې بدترین مخلوق ابلیسو، هغه د الله نه دعا وغوښتله او الله هم قبوله کړه چې ربي فانظرني الى يوم يبعثون. الله یې دعا قبوله کړه فإنک من المنظرین. د دعا د قبلېدلو یو بهترین ادب دا دی چې سړی به په خپلو ګناهونو باندې اقرار کوي، الله سره چې مناجات کوي نو په خپلو ګناهونو به اقرار وکړي، د الله په عبودیت او بندګۍ به اقرار وکړي چې الله زه ستا بنده یم، ستا بندګي کوم، خو زما نه ستا په بندګۍ کې تقصیرات شوي دي، الله هغه ما ته معاف کړه. ځکه حدیث کې داسې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د علی ابن ابي طالب رضی الله عنه نه روایت دی وی الله رب العالمین د هغې بنده نه ډېر تعجب کوي او د هغې دعا ډېره ښه خوښوي چې هغه پکې داسې وایي چې لا اله الا انت انی قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي. یا الله ته اله یې، ما په خپلو ګناهونه کړي دي، یا الله زما ګناهونه معاف کړي. حدیث د ابو هريره رضی الله تعالی عنه کې راځي چې هغه وایي ان اوفق الدعاء ان يقول الرجل اللهم انت ربي وانا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنبي. دعاګانو کې ډیره زیاته قبلېدونکې دعا دا ده چې سړی به داسې الفاظ وایي چې الله ته زما رب زه د بنده ما ګناهونه کړي دي، په خپله ګناه اقرار کوم، یا الله زما ګناهونه معاف کړه.
دغه وجه ده چې تاسو وګورئ یونس علیه السلام دعا قرآن کې الله ذکر کوي چې هغې په خپله ګناه اقرار وکړو. فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين.